زما سپین خاندم دی، زه د رستم سید مسیح یم، رستم قصاب کوم چې د ملاکنډ ډیویژن تنظیم صدر دی. جی په دې سوشل میډیا باندې کافي ورځونه یو کس راځي چې د هغه نه یوسف خان امانکوټ والا نوم دی، هغه چې کله راشي نو د هغه ته اندازه داسې دی چې هغه چېرته د فضل حکیم منسټر سره صحیح شو روانه ده، نو کم ټایم کې چې هغه میډیا ته راشي نو هغه د قصابانو بېعزتي کوي. هغه چې کله سټارټ هلي نو د فضل حکیم نوم والي، بیا پسې داسې یو غیر اخلاقي الفاظ دي چې دلته نشم یوز کولی، هغه ووایي، بیا د هغې نه بعد قصابان یادوي. نو زه دا خبره کوم چې یاره دی د قصابانو بېعزتي ولې کوي؟ په دې کې د قصابانو څه مسله خو نشته، ستاسو ځانه خپله ایشو دا ځانه کوئ، کوټ ته ځئ، عدالت ته ځئ، چېرته ځئ ځانه کوئ. باقي د دې سره زموږ د قصابانو د مشرانو د کشرانو دلازاري کېږي. د تاسو ولې قصاب خو څه پرون نه دی که نه، بل اوس نه دی، ما تاسو ته وایي چې دا د موسی علیه السلام د وخت نه دی. او بل زموږ د مینګوري قصابان یا زموږ نور ملګري دو په هر چې په دې ملک باندې څه تکلیف سره راغلی، هغو په هر ایشو کې ځان داسې کړی چې یو ځانګړی مقام دی پکې چې په ریکارډ باندې موجود دی. نو د دې سړي نه دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی دې قصابانو ته، او دوی وایي چې یاره موږ په دې کې داسې هم شته هلکان دي جذبات کوي مسله کوي، خو موږ ورته نه، موږ سره داسې یو قانوني لار شته. نو زه ستاسو په دې میډیا په وساطت باندې دا خبره کوم چې زه ډي پي او صاحب ته، ډي ایچ صاحب ته، کمشنر صاحب ته، ډي سی صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې یاره پلیز کاندې دې سړي نه زموږ ګواښ وکړئ، دی ولې زموږ ګریوان ته لاس راچوئ؟ ٹھیک ده جی. او نن تاسو ته پته ده چې میډیا داسې دی هغه نه په لږ ساعت کې دې کسه سپک الفاظ استعمال کړي، هغه کم حد ته ورسي، او داسې مختلف بیا خفیه پیجونه د هغې نه چلیږي او دغه کېږي، او د دې نه سړي ته ډېر زیات ډیپریشن ښکار کېږي. نو دې سړي موږ په ټینشن کې اچولو د دغې وجې دا مشران رالو، پرون هړتال تېر شوی دی، نن خلک خپل کارونه روزګار کوي، دوه دوه غنټې د لرې ځایونو نه رالو، دیولۍ نه، بارین نه، مټې نه، کانجونه، روډ بند دی، د هغه ځای نه رالو د دې مسلې د وجې چې یاره ډي پي او صاحب موږ له دې مسلې حل راوباسي.